साउंड वेलोसिटी प्रोफाइलर صحیح شو دا کیبل بدل تا ورکی بیا دغه یو اس بي د په دې باندې به کنیکټ کی صحیح شو بیا بدل تا راشي د سافټویر ته د سافټویر ته چې راشو دې کې به دغلته کام وګورو چې په کم کام باندې دا کنیکټ شوی دلته اتوماتیک راشي تا ته په کم باندې کنیکټ شوی اوس په 3 نمبر باندې دغه به ورکم بیا به دا 1922 دا به وه صحیح ده بیا دلته به کنیکټ ووه کنیکټ ووهې کنیکټ شي دلته به بیا راشي کنفیګر ته کنفیګر کې بیا دا ماډل دی دی صحیح شوه کانتري به کې 19 آلریډي مخکې نه سیټنګ موږ کړی دی بیا به نیکسټ ووې بیا نیکسټ ووهه 60 سیکنډ کې دا ځان دغه کوي دغلته به کنیکټ شي صحیح شو کله چې داسې شي نو بیا به نیکسټ ووهې بیا دلته دا سیکورایزیشن ووهه صحیح شو ټایم اټومیټیکلی دغه کوي صحیح ده بیا به نیکسټ ووهې نیکسټ به ووهې بیا دا برس یو منټ کې اخلي صحیح شوه یو منټ برس صحیح ده 1 منټ شو 10 سیکنډ ریډینګ کې دغه کوي نیکسټ به ووهې صحیح شوه بیا دلته د فایل نوم او دواړه والا بورډ ډایرکشن رنګ شي صحیح شوه او ټایم هم ورکړی هر څه نیکسټ به ووهې دلته بیا دا سیټ ټیر ویلو صحیح شو دا به میسج راشي چې وګوره چې ماشین ونه بار دی او صحیح ده نیکسټ به ووهې او دلته نیکسټ به ووهې صحیح شو او بیا فینش ووهه فینش چې ووایي لږ وخت بعد به دا کلوز شي په خپله دا چې کلوز شي نو صحیح ده دا دی کلوز به راشي کلوز مې ووهو صحیح ده او کلوز نه بعد به بیا دا رن ووهې صحیح شو رن چې ووایي دلته به راشي بیا هوم ته او ټرمینل ته به راشي همدغه دغه دی فینش به ووهې او دلته یو لومبی ریډینګ واخلي چې مطلب ریډینګ علي او که نه علي او به وګورو موږ دا دی پهله ریډینګ یې واخیستو چې دغه شان یو ریډینګ رالي مطلب ستا مشین لګی دی اوس ریډینګ علي اوس بیا سمندر ته دا ښکته کړو پهله به په 1 میټر ډپ کې کیدو صحیح ده بیا به په ایوریج چې تاسو ته پته به وي دغه ډپ ساوند ویلاسټي ساوند نه به پته وي تا ته 10 میټر دی نو بیا به په 5 کې او اخره کې بیا ځمکې سروس ته وجانګې بیا به ویلیو چې کومه راشي به ډاونلوډ کړي او های پیک ته به واچي